السلام علیکم د نور پیغام چینل ته تمدید ہر انسان په دنیا کې په پریشانو مسائلو کې غیر دی او هر انسان د دې سوچ کې پروت دی که دعا کوي نو وي خدای پریشانی قبل تم وي نو یا الله پریشانی مې ده چاته د مال پریشانی ده چا سره نشته پریشان دی چا سره شته پریشان دی د چا بچی نشته پریشان دی او د چا بچی شته په هغې کې پریشان دی د چا ځمکه کور نشته پریشان دی او د چا ځمکه ده او کور یې د هغې کې پریشان دی دا ولې دا خلک پریشانی کې پراته دي او ټول ژوند په دې پریشانی کې تیر شو سار نه ماښام ماسخوتنه پورې دغه پریشانی او بیا چې د شپې وده شي نو په ګولو وده کېږي وی خوب نه راځي دا د دې یو څو وجې دي زما ورو نو نن درته زه یو څلور څیزونه ښیم او وجې به هم درته وښیم او د هغې علاج به هم درته وښیم څلور څیزونه که دا څلور کاره مونږ تاسو کړل نو انشاءالله چې هېڅ قسمه پریشانی به مونږ او تاسو ته نه نه به د مال پریشانی وي نه به د بچو وي نه به د ښځې وي نه به د مور او پلار وي نه به د ګاونډي وي نه به د مرض وي او نه به بل تکلیف وي ازمایش کرام شي بیماری او تکلیف خو ته به هغې کې مطمئنې خوشحاله به فریادونه به نه کوې لومبې دا دی چې مونږ سهار وختي پاسو نو هر انسان د ګناه په سوچ کې پاسي د الله د رضا سوچ هېڅوک هم نه کوي یو دکاندار دی دې کې خم شته ګورې ټول نه یادو یو دکاندار دی هغه چې سهار وختي پاسي نو په دې سوچ پاسي چې نن به زه څونه پیسې وګټم او د بل مسلمان جیب به زه څنګه ووام زه به څنګه دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز د ایک نمبر په سیز خرڅ کم دا ګډې والا شی به زه د سوچه سوتره په شي څنګه خرڅ کم دا شی به زه کمزورې په ښه څنګه خرڅ کم دا دوکه او ټګي چې زه په دې سودا کې کوم د دې انسان نه به څنګه پټه کم چې دې پې نه شي او زه یې خرڅه کم او زه به دا خراب مال د ښه سره څنګه یو ځای کم چې دا وباسم او پیسې څنګه وګټم دې به څنګه خدای خوشحاله کړي ته چې د خدای بنده خفه کې او د خدای د بنده جیب به او د الله بنده ذلیله کې او رسوا کې نو الله به تا څنګه خوشحاله کړي ګوره لږ سوچ او عقل او فکر پکار دی یو زمیندار دی چې سهار وختي پټي ته ځي دی په دې سوچ دی چې زه نن وختي لاړ شم او بخور کوم چې پردی او به زه څنګه ووام او که دی یوې کوي دی په دې سوچي چې څوک نه چې دا یوې دی پردی پولې ته یا دا سسکور اړمه کم او دا پردی پولې لږه غوندې وتراشم او که دی سامان خرڅوي سبزي خرڅوي او دی ګوتې ډکوي نو دی چې دی فصل ته ګوري په دې سوچ کې چې په دې مټرو کې خو پاخه هم شته او دې کې خو واړه دانه هم شته چې دا به زه څنګه په ښه ریټ وباسم دا ګوتې به څنګه واړه کم چې شی پکې لږ راځي او دې په ډېره څنګه خرڅه کم دا ټماټر څخه به زه څنګه وباسم دا څخه به لاندې کم دی هغې له سوچونه کوي او فکرونه کوي په سوچ او فکر کې پروت دی باغ والا هم په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې دا خراب شی دا خراب سیو بس بندې که لکه خیر بندې کوم چې دا خرابه میوه به په دې ښه د څنګه وباسم دا سوچ چې زمونږ او ستاسو دی چې د بل جیب څنګه ووو یو ډاکټر چې دی سار کلینیک ته په دې سوچ کې دی چې یو مریض ماله راغی د دا جیب به زه څنګه ووام دته به د اکسرې ضرورت نه و زه به ورته لیکم اکسرې والا سره به زما خبرې چې نیمې ستا او نیمې زما الټراساؤنډ به ضرورت نه و زه به ورته لیکم هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې ماله راکړې د لیبارټرۍ ضرورت به نه و زه به ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکړې د مریض او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي زه به ورته هغه 500 روپو لیکم دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي دا سوچ دی
یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی څونه کمیشن به ته علم خراب سیخ دی ولګئ کمزورې دی ولګئ لږ سیمنټ دی ولګئ خو چې زما پیسې پکې راوځي دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي مال ډېر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده چاته د ښځې پریشانی ده چاته د مور او پلار پریشانی ده چاته د ګاونډي پریشانی ده او که دا پریشانی هېڅ هم نه د قبر پریشانی خواړو چاته تللی نه ده دا خیرت پریشانی خواړو چاته تللی نه دا به څه کوم دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرام یې ګټو دا زمونږ دا خو معمولي شی دی دا لوی خلک دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي واخ دی په 100 او په 200 کې ګټي هغه څه کوي هغه غون میل د چینو والی وي دا چینی زما شو دا به نه خرڅی په بل چا بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي دا به په بل چا نه خرڅی دا زما شو په دې باندې ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي بیا خوندي کې نه خرڅوي ریټ وخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باندې د 100 روپۍ په 300 خرڅېږي دا پیسه چا لګټي دا خدای خو د اربونو مالک دی دی خو د کروڑونو مالک دی دا خدای نه مالک پته ولګېده یو سوچ ذهن له راغی چې دا خلک هسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي ده نو هغه په موږ کې نشته بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم نو بس علاج یې څه دی د مارونو علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زما نه خوشحاله خو ډېره پیسه وګټه د پیسې ګټل تا له منه نه دي د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه د 2 په ځای 3 لګوه د 3 په ځای 4 لګوه خو نیت دا وکړه سار چې دی پټي ته څه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي مال جوار پیدا شي دا فصل زه پې خپل او د ښځې او د بچو خېټه وپالم او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم یو موټر هم پکې جوړ کړم او الله ستا نوم به هم پکې یادوم ګناه به پکې نه کوم الله ګناه به پکې نه کوم حرام به پکې نه کوم پروردګاره تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم ټګي به نه کوم دوکه به نه کوم زما د قسم یې درته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي ټګي د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي بیا دې تجربه وکړئ چې دا تاسو په ګوړو کې رنګکاټونه اچوئ مارکیټ ته وړئ نو حرامه مو ګټله او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګوي چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګکاټه سوچه ګوړه خرڅوي نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده ما له یې په 3.5 راکړه خو ما له یې پاکه راکړه خلک سوچه شی غواړي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ما له سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ما له په 600 راکړه خو ما له سوچه راکړه پی دی په 150 روپۍ کیلو در نه اخلم خو ما له سوچه پی راکړه رښتیا ووایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي نو کار ولې پاک نه کوي الله ولې نه خوشحاله وي یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچ وکړي چې زه نن څومره کارونه کوم څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم بس چې الله پې خوشحاله شي ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي یو اوس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته وایي ته کار روزګار نه کوې ښځې بس زما مزدوري دیاړې نه کېږي نو زه څه وکړم کار روزګار ته ډډې نه لګېږي نیک سړی مونځ به یې کوه دس به یې کوه سوچه کار به یې کوه په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي دا هم یو غم دی چې پاک کار کوي نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیج به هم پوروي او هغوی زمړه خپل کار کوه ځانه دې ملا جوړ کړی دی ملا مې نه دی پکار مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدانو له شی خرڅوي هغې ته پته وي که نه پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي دا خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړو ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره آخرت خرابوي نو ښه سړی نو کار روزګار به یې نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته مې ویې ورشه هلکه
د پلانکي دی کې یو تیږه پرته او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت یو که پکې نه وي نه برکت پکې نشته وی نه مې دي پکار. سار چې پاڅېد ښځې ته وایي ښه دی ما ته خو بېګا په خوب کې چوي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه؟ نو وایي چې برکت پکې نشته مې نه رالم. ښځه ورته وایي خدای دې بیخ بنیاد وباسه مونږ دې وځه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار دی ته په برکتونو پسې ګرځې ورشه راوړه نیکبخته چې څه پې وایلو وی ښځې چې برکت پکې نه رالم. چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده. نو ورته په خوب کې څوک وایي هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ د اشرفۍ پرتې دي راواله. دی ورته وایي برکت پکې شته که نشته؟ وی یاره برکت خو پکې نشته. وی نه مې دي پکار. ښځې ته وی ښه دی وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله. نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه؟ وی نشته مې نالم. ښځې ورته وایي مونږ دې وخېجه د 100 نه خو 10 رالې د 10 روپۍ له ګورې شی روان دي ورشه بیخ دې وځه مونږ دې وخېجه کار دې نشته او بچي م نار دی او زه م نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه رالم. هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي زه به اوس دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه په په داسې پیسو. بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي دی کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله. دی ورته وایي برکت پکې شته که نه؟ وایي او شته پکې. سار چې راپاڅېد ښځې ته یې وایي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی. د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېستې 10 دې نه راغېستې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بیخ وباسه. هغه دی لاړ نو ده هغه کاڼی اوچت کړ نو 1 اشرفۍ پرته وه هغې یې راواغېسته. چې راویغېسته اشرفۍ ډېر ښه نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نو لاړ د دریاب غاړې نه او یو مضبوط کب یې واغېست ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخوري خوراک وخوري. چې کور ته یې څنګه راوړه وایي ښه دی وایي کب مې پرې واغېست سړی یې بیختې وځه پسه به دې وړاغېستې و پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې سبزي وا به دې اخېستې و نو یو کب به بس ښځې خبرې به نه کوې نن په بر بیټ دا یو شی خورو. کب چې کله پاکو په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته په دریاب کې دننه ملغلرې وي یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغې یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وایي دا یو دکاندار ته وایي دا خرڅوم هغه چې وکته وایي دې قیمت ما سره نشته دا به کوم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا باړک دکانونه دي هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو سره دې پیسې هغه سره دي چې هغه یې څنګه یو چې وکته وایي کاکاجي دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا موږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکېټ ته او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفۍ او درهم پې وشو او کور ته یې راوړلی ښځې ته یې ویل ودرېد برکته ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به وي مال به ډېري دولت به ډېري خو بر برکت به بلکل نه نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي شیطان وي برکت به خپل کار کوي شیطان مثال د هغه ښځې دی او وایي برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېرې نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي اوس به څه کوې زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګو موږ د انجینیر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي خو په دې به 15 لکه روپۍ لګي د هغه په خولې 15 لکه روپۍ لګو او د خدای او د رسول په خولې 10 روپۍ نه لګو چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړه په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 زره ورکړه
او زه دله زیاتې درکوم. نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې. او انجینر وایي دا کور دی او د ته په 40 لکه، بل انجینر راغی نه نه وایي دا د چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزوری دی، سبا به درته رابرجې کرک شي، دا به 80 لکه روپۍ. یو وایي 470 سیخه، بل وایي نه 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 دی کې به 670 چی ګورې. یو وایي سیمنټ دومره واچوه، بل وایي نه زیات واچوه. هغه چې څوک درته زیاتې لري د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګې. او چې خدای درته وایي نه لګې، رسول درته وایي نه لګې، بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی، ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی، دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی، او الله او رسول نه خوشحالی. په دې خبره پوه شوې؟ نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم دی نه راشي. لومبی کار به څه کوو؟ رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورت انعام آیت ته قل اوایا اے محبوبه د خلقو ته ان صلاتي چې زما مز و نسکی او زما بدنی عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت، ان صلاتي زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی او جن و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین دا اغی اللہ دا پارا دی چی اغا دا طول مخلوق رب دی دا چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحال شي. ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحال شي. دا چی سمر بدنی عبادتون کم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحال شي. و نسکی او چې څومره الاله کوم ذبح کوم دې دپاره به نه کوم چې بچي مې غوښه وخوري، زه به چا دپاره کوم؟ الله دپاره. که زه قرباني م کوم زه چې الله خوشحاله شي، دا به مې مقصد وي. که زما زوی شوي او زه عقیقه م کومه دا نیت به ني چې خیرات کوم مړه ښځه به مخوري، بچي به مخوري، غوښې به وخورو، نیت به دی چې الله خوشحاله شي. ځکه حج کوم دا به نه وایم چې لکه خلک به وایي چې پلانکي حج وکړو او اجي شو. عمره کومه هلکه خلک وایي د خو 2 عمرې وکړو 3 عمرې او ډېرې عمرې کړې، دې دپاره کوم چې زما رب او الله زمانه خوشحاله شي. ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مې ني چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه، زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي. و محیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره. هسې که ته دوکان ته ځې او سودا خرڅی او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي، نو ثواب ونه شو؟ ثواب شو کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغېسته او کور ته وړې او نیت ته دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پې وکړي، نو ثواب دی وشو. رسول الله مبارک خدام فرمایي چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله، نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله، دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي، نه په خپله اوچتولی شي، خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا، یو نوړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه، قسم په خدای په دې م الله خوشحالېږي. د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا، نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي؟ الله سره. تا به خدای چېرته خفه کړي. حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک په سره ستړي مشي وکړل، نو چې په خیرالۍ ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت ودي دی کې غوټې وې غوټې، چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي. نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي؟ او ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم، مثلا زه به دا ووایم چاري پې راکاږم، سسکوره پې وم، رمبي باندې پې ګوټ کوم، وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم، ځکه مې د الله سختې غوټې دي. قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېستل، اوچت یې کړل او ښکل یې کړل، ورته وي دا لاسونه به جنت ته دي. نو کوه که نه الله تجارت، بیبي له نفقه وګټه، بچوله وګټه، نیت دا وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا 2 نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم، دا ردي به په دې بل کې سینګ وباسم، دا نیت مه کوه که نه. نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالوم، ښه شی خرڅوم، دا خراب په خراب قیمت خرڅوم، جدا که دا ښه او خراب، وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی، ښکاره که ګاک ته شی. 2 نمبر شی مه خرڅوه، 1 نمبر شی خرڅوه. قسم په خدای له دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لدي چې هغه ښه شی خرڅوي. خراب شي والا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي، زه 10 روپۍ زیات الم خو ښه شی اخلم، خراب ولې اخلم؟ د یو جبې مسلمان شکل، د 2 جبو مسلمان ولې جوړېږي؟ د یو جبې مسلمان شه. ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو، راشه زما په مخ لاړې وکړه.
هر سال چې پټي ته دی نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت هم وکړه مړه بیا چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت هم وکړه په دکان کې په سودا کې چې دی دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ والا راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحاله وم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړه هماغه کار کې خو نیت خو وکړه که الله د پاره وکړه کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالي که نه ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به هماغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله لومبې علاج څه شو سار وختي چې څوک زمیندارۍ لري که دکاندارۍ لري او که ډاکټر صاحب دی کلینک ته نیت دې ده وکړي چې دا کم الک مال راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم الک چې زما امزول دی او مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور لچې کوم او چې دا کم مشر مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تر او خپل پلار لچې کوم بس دا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینیر صاحب تم دا نیت وکړه وایي دا سکول چې جوړېږي او اسپتال چې جوړېږي دا نیت کوم چې دا داسې جوړ شي لکه زما خپل کور چې جوړېږي دا شته مړه په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړی بلو زم خبره وکړه یو ملک یادو ما ته اټلی ریشه اټلی کې ما ته یاره مولوي صاحب هر څه سوچه دي خو ارمان دا دی چې یو ایمان پکې نشته دروغ نه وایي دوکه نه کوي شیخه خرڅوي ایک نمبر خرڅوي جنگ در سره نه کوي جګړې در سره نه کوي خو لشل کاله کې په هغې کې چې تاسو پورې موږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي بس هغې ته ختم کړی باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پرې نه میلاوېږي چې ایمان ورسره نه زمونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی زمونږ دین دغې خلکو خپل کړی دی امونږ پرېښی دی دا ولې موږ دا ظلم کوو نو دننه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار چې وځای که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دکان لځي که زمیندارۍ لځي که نوکرۍ لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوئ یو 2 رکعته نفل به کوئ څو رکعته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شي 2 رکعته نفل به وکړې او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم د نه خدایه حلال او برکتي اقه د نه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به یې خو سوړه به ورته ني محفوظ به یې خوشحاله به ته به هم خوشحاله بچي به دې هم خوشحاله سکون به مې اطمینان به مې دا یو شو دویمه فارموله ده ته څه ښیم دویمه دا چې ته دکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکې وایه لا حول ولا قوة الا بالله څنګه به وایې الا بالله دا به وایې رښتیا د سار یو ټکې رانه هېر شو سار چې دې دا 2 رکعته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي 4مه کلمه به وایې لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كسوك يقدوي لشم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وكذا وقدنا شويلي لا مختصر وايا ما سروا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل پیری بوي 2 رکعاته نفل او دا سل پیری بس اوس به خدای د شیطان نه بچ کی اوس بر توجه نه کېته که خیر دا عمل په کې پته برته ولګي ټول ورځ بر نه کېته توجه وي او چې دا مال ته وي چې د الله د پاره نیت دا به خدای درست کی او دکان کې سودا خرڅین او التم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشه خرڅ کا او ته ګوره گاک بدیم ډیری او د زمکه مدن بدیم ډیری او زمکه کې به پیداوار ډیری خوشاله به دا یو فارموله دویم سری دویم به دروازه لا حول ولا قوة الا بالله څونه ښکلې معنی ده ډېره غټه معنی ده رسول الله مبارک فرمایي چې څوک کوئی لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی د څو او په ټولو کې راکوټې بیماري ټینشن دی ټینشن هم ټولو کې راکوټې ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماري ده لا حول ډېرې معنی لري لا حول
یا خدایا د شیطان نه خلاصي نشته مګر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مګر د دې نه مې ته بچ کې د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مګر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیمارۍ نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مګر پته دی ته به مې بچ کې ولا قوته قوت عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مګر دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف ښکلې معنی ده چې څومره خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د بچو تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیقي پروردګار 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته یې نه وایې څونه به وایو که خیر انشاءالله سلدلنا مینه چې دا مخ دې وواغه 1500 کرته ته به 1500 کرته وایې او ښځې ته دې وایه چې هغه 1500 کرته نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم کړه فایده ده پکې انشاءالله خدای نن درته فایده ښیم انشاءالله ښه نو څه شو وایه څه شی لا حول ولا قوة الا بالله كالعلي العظيم ورسره وایه لا ښه ده ښه اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن لمونځ وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ نه ګناهونه شوي که زرها وایو خو ګناه به شوي لازما به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د ژبې ګناه نو استغفار به وایه استغفر الله الذي وایه لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زده استغفار یو ټکی دروازه زده کوي او که بیا هم نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله وایه ربي من كل ذنب واتوب الیه او کوي چې دام ګران دی نو داسې وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ویلی شي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا به څونه وایه دا یو سل کرته وایه 313 کوي خو ډېره ښه خو خیر سل پیرې دا به وایه که خیر انشاءالله وایه ګوره که دروازې نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته او بیا چې کوم وخت اوده کېږي نو دوه کاره به کوو یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دی دا اللهم بارک دویم درود دی دا لومبی درود وکدا د تګرانی مختصر وای اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یا داسې ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي سل پیره وای به انشاءالله کړه او چې کله اوده کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سیسټم دا خو تا دپاره یو پیکج ما تیار کړ دا ښه پیکج دی ستا دپاره د دنیا د پریشانو نه د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه به خدای ساتي او په رزق او په مال اولاد کې به خدای برکت هم ایږدي او ټینشن نه به خلاص شي څو شو لکه څلور څیزونه شو ستا په پیکج کې څو دا نن د سره د مدرسې سبق ورې ځوتم نن د ترجمه په زور تقریر نه کوم د مدرسې سبق ته ځوتم سحر کې 2 رکعات نفل نیت دا چې الله نن سکم تا د پاره کوم او سلورم کلمه سل کرته 1500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله او ما خام سل کرته استغفار او سل کرته درود شریف ها اوس ته کله ود کېږي نو دا ود کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا سلور سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به واغشتل پلاسونو به چوف کړل په ټول وجود به راخ کړل لکه دا خو یاد کې کړل قل یا ایها الکافرون دا یاد کې استادان نه یاد کې قل هو الله احد
قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. بل یو چل بل یو شیخ خیر خاص اندته شی یو ذل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمائے وی ہر منځ پسې لس کرتا سبحان الله، لس کرتا الحمدلله، لس کرتا الله اکبر. مونږ تاسو ته درې دیرش خایو کړه درې دیرش خو ډیره خبره شو درې دیرش قضا نو چې درې دیرش کرتا شو نو مجموعه اصل شو نو پنځو منځونو پسې سو شو 1500 پنځو منځونو پسې شو 1500 او بیا چې ودکېږي او سل کرته وې سو شو 600 نو 600 چې په لسو کې ضرب ورکې سو ته جوړېږي 600 نو تاسو کې به داسې څوک وي چې دروازې 600 ګناهونه کړي نه دا د 600 ګناهونو کفاره شو 600 لاړ او حضور پاک کم خولی دی اس فرمائی وی ہر مانزه پس لس کرتا سبحان اللہ لس کرتا الحمدللہ لس کرتا اللہ اکبر نو سوشو دیرش او دا ادکیدو پا وقت کے سل کرتا سوشو 130 نا دیرش خو یو مانزه پسی شو نو پینزو منزونو پر سوشو پینزل لس سوا نا 150 دیرش پا یو پسی شو نو 150 یو نیم سل پا پینزو منزونو پسی شو یو نیم سل او چه ادکے گے سل بوئے نو دو نیم سو شو کدا نو پلسو کے ذرا بورکا دا رسول اللہ مبارک فرمائی نو دو نیم ذرا شو نو دا دو نیم ذرا نیکے بطالا خدای در کی نو ادا سے سوک پچی دروازے بے دو نیم ذرا گناہ کری دو نیم ذرا خزوک نشی کولے دا دو نیم ذرا گناہونو صابون خدا شو منظر پسے بسکا وسا کہ لس دس کارتا وائے ام پا حدیث کشتا کہ دری دیرش کارتا وائے اللہ اکبر سلور دیرش کارتا ام پا حدیث کشتا دا بوائے کہ خیر انشاءاللہ او چھو دکے گیا سو کارتا وائے سل کارتا دری دیرش کارتا سبحان اللہ دری دیرش کارتا الحمدللہ او سلور دیرش کارتا اللہ اکبر دا بوائے انشاءاللہ دا چی دی اوے شپگ زر گناہونو دا پارا صابون شو سو دا پارا شپگ زر گناہونو نو شپگ زر سوک کولیش دا دا غیر پر صابون شو پدی باندې با خدای شپږ زره ګناهونه ختم کی نو دا مې تنن سلور هغه سيزونه دي سلور او د او د کې دو په وخت کې چار قل سورتونه آیت الکرسی څه چي دي آیت الکرسی دې الله به ټول شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نو ساتي او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی ډېر لوی محدث مو ډېر نیک سړی صوفي مو یو سړی ولراغ وی ډېر زیات ګناهګار غورخه وی استغفار وای بل سړی ولراغ وی بچی مې نشتا وی استغفار وای بل سړی ولراغ وی غریب ما مال مې نشتا وی استغفار وای بل سړی ولراغ وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي وی استغفار وای بل دې تاسو کو وی سب عزت اگر زم څوک مې قدر عزت نه کوي وی استغفار وای نو یو شاګرد ته بل سره مزدلی کدا یو ټکی دې زده کړی او چې څوک په سر مې درد نو دا ګولې خوراغه په خواغه د سور کاغذ ګولې په وکنه په خوا به موږ دې بسونو کې تلو نو د 400 کې به سړی راو خطا سور کاغذ ګولې به د پر لاله خرڅوله نو چې په بدن کې بسونه بیمارې به یاد کړې وی دا یو دا سر خوږیږي او سترګې خوږیږي او په خېټه دړي او زکام یو مړې خراب یو وګونو کې درد دا نو سور کاغذ ګولې به راوېستا نو چا شاګرد ته وی چې همدغه یو د سور کاغذ ګولې د سره ده او ار چاته خې بل سره زده دي کنه او تسوي قرآن شریف کے اللہ پدے وہ وعدے کڑے فقلت استغفروا ربکم دا پیغمبر پا جب اللہ فرمائے انہو کان غفارا استغفار وائے خدای بدے و بخی گناہ با معاف کی یرسل السماء علیکم مدرارا کہ باران نکی گی پشیبو باران بدر باندے خدای پاکو کی ویمددکم بی اموال مال نشتا مال بم خدای در کی دریش وبنین زامن نشتا زامن بم خدای در کی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ باغون بخدای در کی وَأَنْهَارَ دمر ازمک بخدای در کی چی نیرون بپکی چلے گی ما لکم لا ترجون للہ وقارا وی دا خدای نے عزت ولی نغوارے مطلب دا چی استغفار وائی عزت بمدل خدای در کی اللہ خوشحال شو کنا استغفار سو کہتا ہے استغفر اللہ زبخن غوارم خدایا علاقہ چی سوک دا چاہنا معافی غواری وزان عجز او کمزوری گرنی او چی چاہنے غواری غلوی گرنی نو اللہ دے لوی گرنا وزان دے عجز او کمزوری گرنا استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہو دا اللہ نے علاوہ بل ذات نشترے الحیو جم دے دے خدای ہمیشہ جم دے دے
مرګ ولا ناراضي القيوم او د ازمکه او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برخ کته ارس نظام الله قائم کړی دی واتوب الیه خدای ته رجوع کوم معنی سونه خشته سونه مزیدار نو زمارونو نن مې رتا د طالبانو سبق خو ما پرېږه د ټول عمر وته واقعات وایو او چې نن وته لږ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان سنه څه عمل وکړي نو پریشانی به هم ختم شي تاسو په دې عمل کوئ که خیر انشاءالله پریشانی به هم ختم شي ټینشن به هم ختم شي مال کې برکت به هم پیدا شي جون کې برکت به هم پیدا شي بچو کې برکت به هم پیدا شي ګناه نه به هم خلاصې نیکو ته به د مینه هم زیاتی دا سار چې ته سل کرته څلورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو ته مینه هم زیاتی او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیماری نه به هم خلاصې ډېرو خلکو در وسوسې بیماري ما ته دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي څوک وایي دا وسوسه ده څوک وایي دا وسوسه ده دا شیطان انختی ور یو خبره ته کوم چاته چې شیطان وسوسې اچوي که نه نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي خو دې خفه کېږي نه ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي ایمان نه جوړ خلاص شم ما وی نه چې کم کنډر کې مالي غل هغې نه غلا کوي او چې کم کنډر کې کور کې مال نی د هغه نه غل غلا نه کوي چې کم ځای مالي نو په هغه ځای غل حمله کوي نو ما چې وسوسه درته پرېوځي نو زه یم شکر وباسه الحمدلله ووایه ته مسلمان یې نو شیطان ستا اړه پسې لګېدلی د کې ایمان پروت دی نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي دی نو اعوذ بالله به وایې ښه اعوذ بالله او دا سل کرته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کرته وې نو د وسوسو نه به هم خلاص د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص دا خو دلته کې یو طالب و باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بر برنډه وه موږ ماشومان وواړو نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه وه هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وې سبحانک اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحانه به تېره کړه او غریب به مخکې نه ته شک یو عبدالله شاه ملک د خدای پاک وبخښي هغه خوشطبع و دلته به ناست و هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې مونږ دې د مانځه نه وویستو خدای دې تباه برباد او دلته به غریب اوس مې یېر دی چې هغه طالب و که بل طالب و دې جومات کې دی رو دلته او دس او غسل نه رښتیا او دس به یې دلته کو غسل له به شیرپاو ته تو هغه سین کې به یې لمبل وي دا نور اوبه پلیتې دي وي هغه پاکې دي دا وسوسه وه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولید یو سړی بیت الله شریف ته هلته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته نو هلته ولاړ دی پنجابي نو دا ګوته یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټېړه هوں ټېړه هوں ټېړه ټېړه هوں ټېړه کوږ ولاړی وه داسې به وي دا ګوته به یې ګرځوله یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا په غم اخته دی لاس مې تونیو چک مې ورکړه مې سیدې هو الله اکبر وایه دا وسوسې شیطان پرېږدي نه سړو ته چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج خو شته که نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب له لاړ شي دا په وینه کې څه شی کم شي بنده دماغ کمزوري شي نو دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی ښه یاده به شي خبره نو نن مې راته دا سیزونه اخول او د مانځه نه پس خو آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی بس چې سات یې وخېږي یو سړی په اندرمپایه بره ناستو او ناګانه اندرمپایې نه پرېوته او چې څنګه ځمکې له لاړ سره یې ولګېد مړ شو په خوب کې چا ولیده وی الله را سره څه وکړل وی نور خبر نیم خو بله چې جمدې وم په اندرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلې د اندرمپایې نه نیغ جنت ته تلې نو چې آیت الکرسي وي او ساده نه ودي نو نیغ به کوم خوا دی جنت ته به ځې نو دا څو څیزونه مې راته نن وښول تاسو ته مې او چې څوک زما بیان اوري هغې ته یې ویمه ټولو ته چې دا مهرباني وکړئ په دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونه او تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي دعا وکړئ خدای موږ له د نیکو عملو توفیق راکړي الله موږ د هر قسمه پریشانو آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن او امان کې وساتي ملګرو دارنګې ویډیوګانو دپاره د نور پیغام چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ مهرباني